هیڅ کله هم د دې په خاطر ناامیده نه شي چې ولې مو دعا زر نه قبلیږي. همیشه مونږ او تاسو دعا کړو او امید مو دا وي چې په همغه ثانیه دې قبوله شي، خو داسې نه ده. یعقوب علیه السلام 40 کاله د دې په خاطر دعا وکړه تر څو یې د زړه سر یوسف علیه السلام پیدا شي. وروسته د 40 کالو نه هغه دعا قبوله شوه، تر دې پورې چې د دومره دعاوې وکړې چې سترګې یې پسې ړندې شولې. کله کله د انسان دعا په قبلېدو کې وي، خو د دې په خاطر چې ته په الله ناامیده شي او فکر وکړې چې الله تعالی د ما دعا نه قبلوي، دعا قبلیږي خو د همدې په خاطر قبوله نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د هر بنده دعا قبلیږي، خو په دې شرط چې دی پکې عجله ونه کړي، ناامیده نه شي. ښه سمه به د دعا قبلیږي، خو ته به یې ووایې چې دا به الله تعالی قبوله کړي یا یې ولې نه قبلوي، د همدې په خاطر قبوله نه شي. دعا دې چې وکړله نو ته صبر وکړه، حتما به د دغه دعا قبلیږي. او هیڅ کله هم په دې شک ونه کړې چې تا به دعا کړې وي د تا په خیر به وي او الله سبحانه وتعالی دې نه قبولوي. موږ او تاسو همیشه بیرون ته تګ غواړو په هر صورت چې وي، خو په دې نه پوهېږو چې کله بیرون ته ووځو هلته به زمری ولاړ وي او درب موږ او تاسو به وخوري. الله په غیب باندې پوهېږي او هغه دعا حتما قبلوي چې د تا پکې خیر وي. السلام علیکم.